تا چې د چا سره یاري کړې ده ورله په زړه دې بمباري کړې ده جانانه تا د خپل مطلب د پاره د هر سړي تابعداري کړې ده دلکشه زه د یارانې نه کوم ګینې بلها او راته زاري کړې ده. السلام علیکم ګرانو کتونکو، سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. پروګرام پیرزونې سره زه یم ستاسو کوربه محمد شاه خان دلکش. څنګه چې تاسو ته پته د پروګرام پیرزونې همیشه دپاره دا هڅه کړې ده چې معیاري شاعران، د کار شاعران، په پښتو ادب باندې مین شاعران مخ په وړاندې راولي او په دې سکرین تاسو ته مخامخ کړي. په دغې لړ کې نن راغلي یو شیرګل ته. شیرګل کې ډېر ځوان زلمی شاعر، ډېر قدردان، ډېر په مونګران، ډېر کم عمره شاعر محسن احسان صاحب جون کوي. دوی نه به شعرونه هم اورو، د جون یو څو پوښتنې به هم لرو. ټولو نه مخکې پروګرام پیرزونه کې دوی ته هرکلی وایم، ستړي مه شي ورته وایم السلام علیکم. وعلیکم السلام. او ډېره زیاته مننه کوم چې د هغه پېښور د سر نه دلته رالی او موږ له مو عزت راکړو په خپل پیش کې، نو ډېره مننه کوم. جون څنګه تېرېږي؟ شکر دی په دې ساعت باندې د الله لاک شکر دی. ډېر ښه روان یو او لکه د ادبي ژوند هم ډېر ښه دی او داسې عام ژوند هم ډېر ښه دی. مننه محسن. دنیا مرکې مو کړي دي، انټرویوګانې مو کړي دي، ډېر خلک مو پیژني، خو ډېر خلک به تاسو سره نابلده وي. هغوی دپاره خپله لنډه پیژنګلو کوي. تاسو څوک یې، د کوم ځای سره تعلق ساتئ؟ زه خو د هاتیانو د شیرګل یم، د شیرګل د هاتیانو، او محسن احسان مې نوم دی او د مدثر شاګرد یم او بس دا زموږ ځای دی هاتیانو او دلته ژوند کوو. سمه ده. تاسو ډېره پیژنګلو، ډېر پهچان تاسو په خپله شاعرۍ پیدا کړی دی، که نه تاسو د بل شاعري په ښه انداز وایئ؟ دغه وجه ده ستاسو، که نه ستاسو خپله شاعري خپل پهچان دی؟ دا خو لکه چې څنګه بل انداز دی، لکه زه څوک د چا انداز نشي دغه کولی، که نه هر سړی خپل دغه کوي. نو چې یو سړی بل انداز ووایي هغه هم یو سړی ویلی شو چې یو څه خپل نو خپل بیل وایي، د هغه بیل د هغه انداز خپل نشي دغه کولی. لکه سمه ده. کومو ټولنو سره تعلق ساتئ؟ اتیان، پښتو ادبي جرګه دې سره تعلق ساتم او شیرګل پښتو. لکه چې داسې د لنډې کمې ټولنې نو خوړ شو، څښاکوټ شو، لکه چې بلنه راشي نو بیا خامخا ځو که نه. تاسو خو د استاد ذکر وکړو چې زما استاد مدثر دی. مدثر نه علاوه ستاسو زده کړې نورو چا نه کړي دي که نه؟ نه جي، نور چا هم زده کړې نه دي کړي. مدثر له راځم چې څه ولیکم، لکه زده کړه مدثر نه کوم. مننه. نن پیرزونې ملګرو سره به تاسو څه شریکوئ؟ ستاسو د ترنم هم مونږ ډېر صفت اورېدلی دی، که خپل غزل وي یا د بل چا کوم ملګري غزل وي د سره مونږ سره ترنم کې شریک کړي، ډېره مزه به وکړي. نو دغه یو نوي یو څلور شعر دي، داسې به درته ووایم ترنم نه بغیر چې ستا د تصویر په تماشه کې یم، ستا د تصویر په تماشه کې یم، زه داسې کړم چې میخانه کې یم، ساقي جامونه مې د خوانه لرکا، ساقي راغلی په نشه کې یم. واه ډېر ښه. ساقي جامونه مې د خوانه لرکا، ساقي راغلی په نشه کې یم، اختره ستا مونځ ته به جوړ نشمه، اختره ستا مونځ ته به جوړ نشمه، پښتانه مړه دي جنازه کې یم. ډېر ښه دی دا شعر. بیا مننه. اختره ستا مونځ ته به جوړ نشمه، پښتانه مړه دي جنازه کې یم، احسانه تکه مې د خوانه لاړې، احسانه تکه مې د خوانه لاړې، نو زه به مړ ستاسو کوڅه کې یم. واه دا شعر یو ځل بیا. مننه مننه. احسانه تکه مې د خوانه لاړې، نو زه به مړ ستاسو کوڅه کې یم. او دغه یو نوی غزل دی، چا نه دی اورېدلی که نه، چې د ګل په شان سړي په خوب کې وینم، د ګل په شان، د ګل په شان سړي په خوب کې وینم، ښکلې ښاپیري په خوب کې وینم، د ګل په شان سړي په خوب کې وینم، ښکلې ښاپیري په خوب کې وینم، مولا وایه د دې خوب تعبیر به څه وي، مولا وایه د دې خوب تعبیر به څه وي، سویمه شپه ده چې ازغي په خوب کې وینم.
ډېر ښه دی. بیا وایي دا شی مننه. مولا وایه د دې خوب تعبیر به څه وي؟ سویمه شپه ده چې ازغي په خوب کې وینم، خپل مې یو سړی نظر ته نږدې نه کو. خپل مې یو سړی نظر ته نږدې نه کو، خو چې وینم جو پردي په خوب کې وینم. ډېر ښه دی. مننه. خپل مې یو سړی نظر ته نږدې نه کو، خو چې وینم جو پردي په خوب کې وینم. لیونی چرته کې بیا ما نه خفه ده. لیونی چرته کې بیا ما نه خفه ده، سدي خو مات بنګړي په خوب کې وینم. ډېر ښه دی. مننه. لیونی چرته کې بیا ما نه خفه ده، سدي خو مات بنګړي په خوب کې وینم. او مقصد چې احسانه لیونو سره مو ژوند دی. احسانه لیونو سره مو ژوند دی، احسانه لیونی په خوب کې وینم. ډېر ښه، ډېر مزیدار. او الله دې وکړي چې لیونو سره ستاسو ژوند را نشي او خپله هم د لیونتوب نه دې الله پاک تاسو لرې وساتي. احسان صاحب، تاسو سره ما د زمزمې خبره وکړه، په هغې مو ځان شپېلی کړو، زمزمه به راته ضرور کوئ. ترنمو خو د منیر به درته ووایم چې منیر زما ډېر زیات خوښ دی، چې چېرته مې ترنم نه هم دی کړی که نه، خو مزه به ترې واورو. تا به رانه خار وخوري، ما به انتظار وخوري، ته د ښار نه راځې تا خو دې ښامار. تا به رانه خار وخوري، ما به انتظار وخوري، ته د ښار نه راځې تا خو دې ښامار. دې یوازې مه پرېږدئ زهر به په لار وخوري، دا سړی ښه په شینو بنګ اوس کې کوکنار وخوري. دې یوازې مه پرېږدئ زهر به په لار وخوري، دا سړی ښه په شینو بنګ اوس کې کوکنار وخوري. دغه لږ مازغمې دي دا به راله یار وخوري، ته د ښار نه راځې تا خو دې ښامار وخوري، تا خو دې ښامار وخوري، تا خو دې ښامار وخوري، تا خو دې ښامار. یا به دې نظر وخوري، یا به دې ازار وخوري، ای د چا خیرې به دې ګل غوندې رخسار وخوري. یا به دې نظر وخوري، یا به دې ازار وخوري، ای د چا خیرې به دې ګل غوندې رخسار وخوري. ای منیر زړه وادي دا بېننګه یار وخوري، ته د ښار نه راځې تا خو دې ښامار. تا خو دې ښامار وخوري، تا خو دې ښامار وخوري، تا خو دې ښامار. ډېر ښکلی محسن. احسان اصل کې چېرته مخکې ترنم نه دی کړی، زمزمه یې نه ده کړې، خو موږ مجبوره کړو که هر څنګه و په ډېره مینه او په ډېره پښتو باندې قبول کړي. محسن صاحب، نظم به راسره هم شریک؟ نظم به د مدثر ویم د خپل استاد. نو داسې کېږي داسې دي، نو داسې کېږي داسې دي، دا د څه په نوم ازاد شو، دا په څه باندې برباد شو. د بندیانو بندګي د مړه داسې زندګي ده، د بندیانو بندګي د مړه داسې زندګي ده، لکه جوړ ټټوګه اړۍ کې څوک مو یو پله راکاږي، څوک مو بل پله راکاږي، خو تر اوسه مو خدای کو چاته دا ویلي نه دي چې دا ولې دا په څه شي کولی. یم به چې قتلېږي، ګام په ګام به چې قتلېږي، د پښتو به چې قتلېږي، د اسلام به چې قتلېږي. ډېر ښه. مننه. د پښتو به چې قتلېږي، د اسلام به چې قتلېږي، او بس زور د زورور دی، کله کور د زورور دی، چاته دا ویلی نه شو. هر طرف ته بدامني ده، هر طرف ته ځانځاني ده، خو چې لږ هم پام بدل شي هلته درست شي او غوغا شي. هله بیا دماکه وشوه چې په چا دماکه وشوه، هله بیا دماکه وشوه چې په چا دماکه وشوه. ځای چې بیا لاسونه غونډ کړو، ځای چې بیا سرونه غونډ کړو، ځای چې نور لاسونه غونډ کړو. دا لاسونه د پښتون دي، دا سرونه د پښتون دي، دا چې وینو باندې سره دي، دا چې ځای په ځای پراته دي. نو دا څه کېږي؟ دا څه دي؟ نو دا څه کېږي؟ دا څه دي؟ د ړندې سترګې د لاندې دا په مونږ چې څه تېرېږي دې نه یو الله خبر دی، که د یو نه خبر شوې نو دا زړه به دې په رهر شي. دا په مونږ چې څه تېرېږي دې نه یو خدای خبر دی. زما زوی مې پوره کړه، بس زما سره نوکر شو، ما کوداله ورله ورکړه. ما ویل زه راځه بچیه اوس د جوار بوټي ته کښېنه، ما ویل زه راځه بچیه اوس د جوار بوټي ته کښېنه. د خانجي لار وراره په اتم کې ما ته وکړه. خانجي زر وزیر ته وایي دا سړی چېرته کې لرکه چېرته څه کې وټېله که چې سپایي شي یا افسر شي، خو چې چېرته کې نوکر شي، چې سپایي شي یا افسر شي، خو چې چېرته کې نوکر شي. نو بیا دې انجام ته ګوره، لا هفته به تېره نه وي نو هغه سړی به دلته په پاټک باندې ولاړ وي. نو بیا دې انجام ته ګوره، اتم پیل سړی راپاڅي، د کالج استاد ته وایي شیخه دې خوښه راته او شیخه کاټ دې راته ښایي، دا ته چېرته کې روان یې؟
شیخه دی خوا شراتاو شه شیخه کارت در راته ښایه دا ته چېرته کې روان یې نو استاد غریب په زړه کې ځان ته غلی غلی وایي تو نالت شه او پتا شه دا په څه ځای کې نوکري دا په څه ځای کې افسري دې کې ما ته څه ګناه ده دې کې تا ته څه ګناه ده حکومت ته څه ګناه ده عدالت ته څه ګناه ده خو بس دغه څو سړي دي چې د چا دپاره ښه دي او د چا دپاره نه دي نو دا څه کېږي دا څه دي سګي دا سدي بس الله دې معافي وکړي خو په یو کلي کې خدای کو تضاداتو سره مخ شي په مليانو کې تضاد دي شاعرانو کې تضاد دي استادانو کې تضاد دي ادیبانو کې تضاد دي هر سړی بس دغه وایي بس چې زه یم نو زه یم چې زه نه یم څوک نشته بس د نوم دپاره خدای کو مونږ څه کانې ونه کړې بس د نوم د موږ دپاره د یو بل غوښو ته ناست یو سپچل غوښو ته ناست یو چې په چا به مو اوس بړ شي لکه غل غوښو ته ناست یو د یو څو پیسو دپاره د یو بل ګرېوان رانیسو د یو خس نوڼۍ دپاره د یو بل نه غاښ وباسو دا زموږ نفسونه نه دي دا په هر څه باندې شته دي دا زموږ نفسونه نه دي دا په هر څه باندې شته دي د شهرت دپاره خدای کو د حسد په خوب وده دي بیا په خپله ځان ته وایو چې دا څه کېږي دا څه دي دا په خپله ځان ته وایو چې دا څه کېږي دا څه دي ګناه یو د قسم د سزا بل ته میلاویږي بس ته خان پیسه ورېږي او غریب پکې شرمېږي ګناه یو د قسم د سزا بل ته میلاویږي بس ته خان پیسه ورېږي او غریب پکې شرمېږي بس که دا رواج روان وي بس که دا سماج روان وي چې د ښې تمه ونه کړې مونږ به ټول عمر ذلیل یو مونږ به ټول عمر تباه یو تر اوسه تا لیدلی یو انګریز دلته راغلی چېرته ستا رور یې وژلی یا زما رور یې وژلی نه نه نشته مړه نشته دا په زول یوه افوا ده نه نه نشته مړه نشته دا په زول یوه افوا ده خو ستا ما ته سترګې سرې دي زما تا ته سترګې سرې دي زورور دلته راپاسې د کمزور نه ساه وباسې هر سړی ګوته په خوله وي خو څوک دا ویلی نه شي چې دا ولې دا په څه شي دا غریب سړی قتلیږي دا غریب چې کله مړ شي مور او پلار خو او تر شي چې تاڼه تحصیل له ورشي د حالاتو نه خبر شي نو په سر باندې چکر شي ویلې دا کومه قصه ده ما خو زر ګټلي نه دي دلته 100,000 دی غواړي ډېر ښه دی مننه ویلې دا کومه قصه ده ما خو زر ګټلي نه دي دلته 100,000 دی غواړي نو دی زر په قرض ورشي چې یو 100,000 پیدا کړي نو بیا بل تاریخ لګوري بیا به بل تاریخ لګوري بیا به بل تاریخ لګوري تاریخونه دا غمونه فسادونه دا چې کله په ده تیر شي او په قرض کې راګیر شي چې د کټ پوجي نه خلاص شي چې د کور پټي نه خلاص شي چې یوې ځان نه ساتلي هغه غوا کټي نه خلاص شي نو بیا زړه کې ځان ته غلی داسې وایي خدایه دا داسې قصه ده یو مې زوی لاړی برباد شو بل د کوره پسې خلاص شو مو قصه چېرته ختمېږي دا خو نوره هم اوږدېږي مننه او قصه چېرته ختمېږي دا خو نوره هم اوږدېږي نو بیا ستړی راشي عدالت کې داسې وایي نو بیا ستړی راشي عدالت کې داسې وایي که زما زوی وژلی زمون خانجي دی بې ګناه دی ما بخه دی ډېر زبردست ډېر ښکلی دی مننه نو بیا ستړی راشي عدالت کې داسې وایي که زما زوی وژلی زمون خانجي دی بې ګناه دی ما بخلی نور در زړه نه قسم دی هغه یو الله خبر دی مړه دا هم څه قانون شو مړه دا هم څه ژوندون شو مړه دا هم څه قانون شو مړه دا هم څه ژوندون شو بس ته ژوند نه مې جهانه زړه په دغه ځای کې تور شي چې دا څه کېږي دا څه دي چې دا څه کېږي دا څه ډېره زیاته مننه او ستاسو اواز ستاسو انداز په خپل ځای ډېر مزیدار دی څنګه یادوئ یار دا تاسو دومره غټه قصه تاسو وکړله وجه څه ده څنګه خپل د دماغو کې خپل ذهن کې دا څنګه ځای ورکوئ دا به شوق دی زما د استاد چې څونه شاعري ده ټوله ما ته په یاد ده ټوله د منیر هم راته یاده ده لکه چې هر شاعر دی دا شوق دی زما کم شاعر ښه لیک کوي ښه انداز زما ته د هغه شاعر ټوله شاعري یاده ده او سبق هم درته دومره ډېر یادېږي که نه سبق کې سبق هم راته یادېږي ځکه څه ناڅه راته یادېږي زه سمه چې څه درته یادېږي دې نه علاوه محسن جانه نور به راسره څه شریکوئ منیر صاحب یو څو شعرونه یا نظم راسره شریک کړي چې خوند ترې واخلو تاسو نظم یادوئ د منیر نو واقعي منیر زما ډېر خوښ دی د ړنه مې خوښ دی د هغه شاعري هم ډېره خوښه ده انداز او سټایل مې ولې ډېر زیات خوښ دی نو د هغه نظم به درته ووایم خو د هغه د نظم نه د هغه دغه یو څو شعرونه مخکې دي چې نور تفسیری دی په جمال نه کوم نورې تبصرې دي نور تبصرې دې په جمال نه کوم بس ته د غانټول په زنه خال نه کوم ډېر ښه دی ما د مینې تبه ځکه نه پرېږدي زه چېرې دارو نه خورم پال نه کوم ما د مینې تبه ځکه نه پرېږدي زه چېرې دارو نه خورم پال نه کوم ښکلي مې بلها پکې ځای کړي دي زه د زړه د کور مینځ کې دیوال نه کوم تا چې پې واده د راتلو کړې دا څنګه به هر کلی د نوي کال نه کوم
مننه. تاسې په واده د راتلو کړې ده، څنګه به هرکلی د نوي کال نه کوم، خلک ته نشې دپاره خیر ټولوي، زه به د جانان دپاره سوال نه کوم. مننه. خلک ته نشې دپاره خیر ټولوي، زه به د جانان دپاره سوال نه کوم، ویلې دا منیر لیونی شوی دی، زه چاله ګلونه په رومال نه کوم. ویلې دا منیر لیونی شوی دی، زه چاله ګلونه په رومال نه کوم. او دغه نظم دی چې ما ته به کله کله مور یوه قصه کوله، ما ته به کله کله مور یوه قصه کوله، د قصې سره به دا یوه ټپه کوله، لمه یو تر بل ډارېږئ، دنیا د غم ټالۍ وخت ورانه وشینه. زه لا ماشوم وم، زما ذهن پې کار نه کوو، خو د قصې د اورېدو نه مې انکار نه کوو. قصه دې څه وکړي، قصه مې اډو یاده نه ده، خو ټپه راته رایاده شوله، د باران شپه راته رایاده شوله، یو حادثه راته رایاده شوله. چاوې نن بیا په پېښور کې دماکه شوې ده، چاوې نن بیا په پېښور کې دماکه شوې ده، چاوې نن بیا په ښایستونو باندې اور پورې دی، چاوې نن بیا په سرو ګلونو باندې اور پورې دی. د ډېره درده مې سلګۍ وړې وړې وکړې، دومره بېوسه وم چې ځان ته مې خیرې وکړې. د دومره درده مې سلګۍ وړې وړې وکړې، دومره بېوسه وم چې ځان ته مې خیرې وکړې، چې دا سړی څوک دی، دا لیونی څوک دی، دا چې هم ما وژني، هم تا وژني، هم ځان وژني. انسانان لیوني شوي، انسانان وژني، انسانان لیوني شوي، انسانان وژني. دا چې په غېږ کې د اسمان لمنه اور نیولې، دا جوړې بیا چا سرو تنکو ګلو ته لور نیولې. ای بس ته ښار پرېږده، روزګار پرېږده، حالات ښه نه دي. ای بس ته ښار پرېږده، روزګار پرېږده، حالات ښه نه دي. ما درله کلي کې په خپل ګاونډ کې کور نیولې. ډېره زیاته مننه. ډېره مننه محسن احسان صاحب، دومره ښکلي شعرونه دې موږ سره شریک کړه، پیرزونې ټیم له دې وخت ورکړو. د دې نه علاوه ایاز فضل داودزی زموږ د پیج مشر چې کوم دی، دا کوم پروګرامونه دا ستړې هلې ځلې چې کوي، ګرځي شاعرانو پسې، ادیبانو پسې، پښتنو پسې، او مرکې ترې ریکارډ کوي، هغه بیا د پیرزونې مینوالو ته په دې سکرین باندې ښیي. دغې کار ته، دغې اقدام ته په کوم نظر ګورئ؟ ډېره زیاته مننه کوم چې دوی د پښتو ژبې دپاره څونه خدمت کوي، کمې کړمې کوي. ډېره زیاته مننه کوم، او ډیم ډېره مننه کوم چې مونږ له دومره کم وخت کې ټایم راکو، دومره لرې نه مونږ له راغله، نو ډېره زیاته مننه کوم. تاسو ډېره مننه چې مونږ له مو وخت راکو، زیار مو کو، شعرونه م راته ویله، ډېره زیاته مننه د وخت راکولو. ډېره زیاته مننه کوم تاسو او زموږ د اواز د مینوالو سره شریک کړئ. ډېره مننه. ډېره مهرباني. ګرانو کتونکو، دا پروګرام پیرزونه کې را سره نن محسن احسان صاحب خوندور شعرونه، نظمونه دې تاسو واورېدل، خوند او مزه به مو ترې اخیستې وي. انشاءالله بل پروګرام کې به بیا ملاقات کېږي. تر هغې دمه چې چېرته یې هاد آباد اوسئ.